په دې غسل کې نه دی، په دې کې 3 فرض دي که نه، خو 5 پکې څه دي؟ سنت دي. خو بعضې خلک فرض وږي خو سنت پرېږدي. خو دلته ډېره غټه غلطي کوي. غلطي دا کوي که نه چې دا سنت نه دي، دا د دې فرضو د پوره کولو لپاره دي. د څه لپاره دي؟ د فرضو د پوره کولو لپاره دي. پوره څنګه؟ تاسو ته زه اوس د دې لکه ستاسو هغه غټه غلطي هم تاسو ته ښیم او د دې سنتو هغه دغه فایده تاسو ته ښیم چې سنت تاسو له څنګه فایده درکوي. ګوره په دې غسل کې نه دی، په دې کې 3 فرض دي که نه، خو 5 پکې څه دي؟ سنت دي. اوس دې باریکې مسلې ته پکې غوږ شئ. یعنې زموږ ستاسو دپاره چې لکه موږ دا غلطي کوو، بلکې اکثر خلک دا غلطي کوي، تاسو ته زه د هغې غلطي ښیم. یعنې د دې خبرې تاسو ته احساس درکومه چې دا سنت ولې لازمي دي، دا سنت ولې لازمي دي، دا به ولې کې پوه شولې. د دې فایده دا د ګوره ده، غسل خو به مثلا په تا فرض شو، په تا چې غسل فرض شول، نو دا غسل چې ته کښې نو په دې غسلو کې 3 فرض دي. 3 څه دي؟ فرض دي. ګورئ، پوزې ته به اوبه واچي او خولې ته به اوبه واچي او په ټول بدن به یو پیره اوبه واچي. دا خو فرض دي. دا فرض خو به تو لازمي کړي په غسل کې، خو 5 پکې څه دي؟ سنت دي. اول به د غسل نیت وکړي، د غسل نیت به وکړي. دویم به دا وکړي چې لاسونه به د مړوندونو پورې وینځي، د مړوندونو پورې به څه وکړي؟ لاسونه وینځي. او دریم به دا کار وکړي چې استنجا به وکړي او په کوم ځای چې ګندګي لګېدلې هغه به وینځي. ټیک شو. څلورم دا دی چې اودس به وکړي. څلورم څه دی؟ د غسل نه مخکې به اودس وکړي، خپل چارندام به وکړي. صحیح شو که نه؟ اوس 5م دا دی چې په ټول وجود به 3 پیرې اوبه واچي، په ټول وجود به څه واچي؟ 3 پیرې اوبه واچي. هغه مسله دلته ده. ګورئ، په فرض کې خو تاسو ویلي ول که نه چې خولې ته 1 پیره اوبه اچول او پوزې ته او څه ته په ټول وجود 1 پیره اوبه اچول. نو اوس دلته مسله دا ده په غسل کې که نه چې په سړي باندې فرض شوي، وایي که د یو ویښته عمره ځای وچ پاتې شو په وجود کې، نو دا غسل نه دی شوي، د غسل نه دی شوی. نو اوس ګوره سنتو ته، په سنتو کې به تو څه کوې؟ 3 پیرې په څه باندې اچې؟ په وجود باندې اوبه اچې که نو شاید دا مسله زیاته راپېښېږي چې په 1 پیره په وجود باندې په دغه سره په وجود باندې اوبه اچولو سره شاید چې ستا نه ځای وچ پاتې شي، شاید ستا نه څه پاتې شي؟ ستا نه وچ ځای پاتې شي، ځکه تو دا فرض په صحیح طریقې ادا نه کړې. فرض تو کېدای شي په صحیح طریقې ادا نه کړي. نبي پاک علیه الصلاۃ والسلام په خپل امت دومره خفه کېږي چې ورسره دا طریقه هم ښووله چې ګوره 3 پیرې واچوه، زما امتي په دې خپل وجود باندې څه وکړه؟ 3 پیرې اوبه واچوه. داسې نه چې ستا نه په فرضو کې چېرته کمې راشي، داسې نه چې دا فرض تو په صحیح طریقه پوره نه کړې، انسان کمزوری دی، او داسې نه چې څه ټول عمر دغه شانتې څه ګرځي؟ په جنابت کې ګرځي، مثلا د جنابت د وجې نه فرض شوي یا نور څه که نه، نو چې څه داسې بېلمازه نه ګرځي. نو سبا له به سړی دعاګانې به کوي، منځونه به کوي، حج به کوي، عمرې به کوي وغیره، هر سره به کوي، خو نه به قبلېږي. څه به کېږي؟ نه قبلېږي به. د هغې وجه دا ده چې ده څه نه دی کړي، د په سنتو عمل نه دی کړی. تو په سنتو عمل وکړه، نو تو بیا ګوره چې ستا هر عمل قبلېږي که ځکه هغه کمال ته ورسي. چې تو 3 پیرې په وجود اوبه واچې، نو آیا ستا نه به په دې وجود کې یو ویښته وچ پاتې شي؟ ستا نه به یو ویښته وچ پاتې شي هلکه. نو د سنتو باندې د عمل کولو دا فایده ده چې ستا فرض سره څه کېږي؟ مکمل کېږي. دا خو لکه تاسو ته ما د غسل په مسله کې بیان کړه که نه، داسې په ټولو دغه کې فرضو کې او د هغې نه پس چې کوم سنت دي، نو دغه ادا کوئ چې ستاسو په فرضو کې کوم کمې کوتاهۍ راغلی چې هغه څه کېږي؟ هغه پوره کېږي. نو څومره غټه فایده ده، او که ته یې ونه کړې نو څومره غټ نقصان سره به مخ شي، لکه تاسو په دې غسل په دې مسله کې ولیدل.